د حیدرآباد لوبډلې هیلې او د محمد نبي ځلیدل. که د کرونا وایرس ستونزه حل شي او د آی پی ایل لوبغاړي له دغه وایرس پاکه وبلل شي، نو دغه لوبې ښایي د سپټمبر په 19مه نیټه پیل شي. که څه هم لوبو ته شاوخوا یو څه ورځې پاتې دي، خو د لوبډلو لخوا چمتووالی روان دی او لوبډلو د خپلو هغو لوبغاړو ستاینه پیل کړې چې په لوبو کې بوخت دي او ښه ځلیدلي دي. تازه د سنرایز حیدرآباد کرکټ لوبډلې د محمد نبي ساحل د ویکټو اخیستلو یادونه کړې او په عربي متحده اماراتو کې د هغه توپ اچونه په کنایي ډول مثبته بللې ده. د حیدرآباد لوبډلې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان ستوری الراونډر محمد نبي ساحل د عربي متحده اماراتو پر 20 تنځایونو په 20 ورځو لوبو کې 50 ویکټې اخیستې او توپ اچونه مثبته اټکل شوې ده. د یادې لوبډلې پر فیسبوک پاڼه زیاته شوې ده چې د محمد نبي ساحل له خوا غوره توپ اچونه او د حیدرآباد په لوبډله کې او ورسره نورو لوبغاړو په منځ کې محمد نبي هغه لوبغاړی چې د عربي په پیچونو کې په زیاتو ویکټو کې مخکښ دی. د حیدرآباد لوبډلې دا پوسټ په داسې حال کې کړی چې 14 پړاو آی پی ایل لوبې په عربي متحده اماراتو کې په پام کې دي او ساحل ته د لوبډلې هیلې شته چې د سی پی ایل سوداګریزو لوبو په څیر هم دلته وځلیږي. ساحل د ویسټ انډیز په سوداګریز کرکټ لوبو کې 3 ځلې د لوبې غوره لوبغاړی راغلی او یو ځل یې د 15 منډو په ورکړې سره 15 ویکټې اخیستل د سی پی ایل په تاریخ کې 3مه غوره توپ اچونه ده.